ملت د پاکستان څخه پاتې ته راغلی د تجاوزونو څخه. دا سهار ماښام چې ماشومان میرمنې وژل کېږي، ښوونځي بمبارېږي، کورنۍ د یوې کورنۍ 12 تنه شهیدان شول. په روغتون کې ناروغ درنه خوندي نه دی، 2,000 خلک په یو روغتون کې وي او ته په هغه باندې بمبار کوې. دا یو لویه فاجعه ده چې دې تجاوز رامنځته کړی. دا نه لومړی برید ده، نه منځنی ده، نه اخرنی ده. دا به دوام پیدا کوي. دې بریدونو ترڅنګ غواړي مخالفې ډلې هلته وروځي. دوی پاکستان په دې باور ده چې د دوی جنجال یوازې یوې ډلې سره نه ده، د خاورې سره دا مشکل لري، د ملت سره دا مشکل لري، د تاریخ سره دا مشکل لري. او د پاکستان بحث دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ نظام نه وي. امریکا او اسرائیل په ایران برید وکړ، د ښوونځي د جنکو ووهه، 100 ماشومان یې ووژل. بله ورځ د کونړ کې دی مکتب وهلی دی، ماشومان یې وژلي دي. هغې شفاخانه وهي، روغتون وهي، دوی دلته روغتون وهلی، نن یې وهلی دی، بله ورځ یې وهلی و. هغې راغله د ایران کې پوهنتونونه یې وهل، دوی دلته پوهنتون وهي. یعنی قدم په قدم د اسرائیل په نقش قدم روان دی. په دې د سره هر نوع اړیکه چې ته نور پالې د دې خاورې سره خیانت کوي. یو څوک چې ستا په خاوره باندې راځي، ستا په وطن کې روغتون بمبارولی سي او په یو ورځ باندې 400-500 انسانان شهیدانولی سي، ناروغان شهیدانولی سي، ته له هغه هېواد نه که ته تمه لرې او نورې په خپل په دې د سره هر نوع اړیکه چې ته نور پالې د دې خاورې سره خیانت کوي.